د نوراني قاعدې ګرانو زده کوونکو اوله تختې راواړوئ. لارښوونه: د مفرداتو نومونه چې څرنګه لیکل سوي دي همداسې یې له سره تر پایه په یاد کړئ. د لیکې د پایه څخه راسته طرف ته او د لاندې څخه د پورته طرف ته یې ښه ووایاست. د حروفو ټکي پورته دي که کښته او څو دي او کوم حروف په کشولو سره ویل کیږي ښه سم یې یاد کړئ. د تعلیم د طریقې ښه پاملرنه وکړئ، که نه نو ستاسې عمر، ستاسې وخت او ستاسې زیار بېځایه کیږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قاف قاف کاف کاف لام لام میم میم نون. نون. قاف ادا کیږي چې کله د ژبې پای لوړ تالو ته ورپورته کو، دلته حرف قاف ادا کیږي. کله چې حرف مشدد کو همزه متحرکه ورته راوړو نو موږ ته د حرف مخرج سره معلومیږي. داسې بیا وایو ا کاف ادا کیږي د ژبې پای چې کله لوړ تالو ته ورپورته کو لږ څه د خولې و طرف ته دلته حرف کاف ادا کیږي. داسې بیا وایو اک لام ادا کیږي چې کله د ژبې غاړه لوړې وري ته وروړو دلته حرف لام ادا کیږي. داسې بیا وایو ال میم ادا کیږي د دواړو شونډانو د یو ځای کېدو څخه د وچې حصې څخه پر عادت باندې چې کله خوله بند وساتو د شونډانو بیا دوی حصې وي، یوه د خولې و طرف ته چې هغه لنده ده، بل د بانې حصه چې هغه وچه ده. میم د وچې حصې څخه ادا کیږي، باقاعده ډیر زور به نه کوو چې شونډان په خوله نه نباسو. داسې بیا وایو اما که چیرې انداره واخو مخته ونیسو او خپلو شونډان ته وګورو بیا موږ ته ښه معلومیږي. نون ادا کیږي د ژبې غاړه به ولوړې وري ته وروړو. داسې بیا وایو ان اق أق اک أك ال أل اما أم ان. أن. صالح محمد د قاف مخرج بیان کا. بسم الله الرحمن الرحیم. قاف ادا کیږي د ژبې پای به لوړ تالو ته ورولو او حرف قاف له ډکو حروفو څخه دی. اق اواز په قاف کې شپره ډکوو، که ډک نسی د کوچني کاف سره مشابهت راځي. عبدالرحمن تیوا. قاف ادا کیږي د ژبې پای به لوړ تالو ته ورولو. منیر احمد تیوا. قاف ادا کیږي د ژبې پای به لوړ تالو ته ورولو او قاف د ډکو حروف څخه دی. محمد یاسین تیوا. قاف ادا کیږي د ژبې پای به لوړ تالو ته ورولو. فیض محمد تیوا. قاف ادا کیږي د ژبې پای به لوړ تالو ته ورولو. صالح محمد د کاف مخرج و. کاف ادا کیږي د ژبې پای به لوړ تالو ته ورولو د قاف د مخرج څخه لږ ښکته د خولې و طرف ته. اک عبدالرحمن تیوا. کاف ادا کیږي د ژبې پای به لوړ تالو ته ورولو د قاف د مخرج څخه نږدې لږ کښته د خولې و طرف ته. منیر احمد تیوا. کاف ادا کیږي د ژبې پای به لوړ تالو ته ورولو د قاف له مخرج څخه لږ لاندې د خولې و طرف ته. محمد یاسین تیوا. کاف ادا کیږي د ژبې پای به لوړ تالو ته ورولو د قاف د مخرج څخه لږ کښته د خولې و طرف ته. صفیه تیوا. کاف ادا کیږي د ژبې پای به لوړ تالو ته ورولو د قاف د مخرج څخه لږ کښته د خولې و طرف ته. فیض محمد تیوا. کاف ادا کیږي
د ژبې پای به لوړ تالو ته ورولو د قاف د مخرج څخه لږ کښته د خولې و طرف ته اکه. صالح محمد د لام مخرج بیان کا. لام ادا کیږي د ژبې غاړه به لوړې ورې ته ورولو. الله او لام به باریک وای. الله بینه وایو داسې ویل صحیح نه دي. الله الله. عبدالرحمن تی وای. لام ادا کیږي د ژبې غاړه به لوړې ورې ته ورولو الله. منیر احمد تی وای. لام ادا کیږي د ژبې غاړه به لوړې ورې ته ورولو الله. محمد یاسین تی وای. لام ادا کیږي د ژبې غاړه به لوړې ورې ته ورولو الله. صفیلا تی وای. لام ادا کیږي د ژبې غاړه به لوړې ورې ته ورولو الله. فیض محمد تی وای. لام ادا کیږي د ژبې غاړه به لوړې ورې ته ورولو الله. صالح محمد د میم مخرج بیان کا. میم ادا کیږي د دواړو شونډانو د یو ځای کېدو څخه میم د شونډانو د وچې حصې څخه. اما عبدالرحمن تی وای. میم ادا کیږي د دواړو شونډانو د یو ځای کېدو څخه میم د وچې حصې څخه ادا کیږي. اما منیر احمد تی وای. میم ادا کیږي د دواړو شونډانو د یو ځای کېدو څخه میم د وچې حصې څخه ادا کیږي. اما محمد یاسین تی وای. میم ادا کیږي د دواړو شونډانو د یو ځای کېدو څخه میم د شونډانو د وچې حصې څخه. اما صفیلا تی وای. میم ادا کیږي د دواړو شونډانو د یو ځای کېدو څخه میم د دواړو شونډانو د وچې حصې څخه ادا کیږي. اما فیض محمد تی وای. میم ادا کیږي د دواړو شونډانو د یو ځای کېدو څخه میم د وچې حصې څخه ادا کیږي. اما صالح محمد د نون مخرج وای. نون ادا کیږي د ژبې غاړه به لوړې ورې ته ورولو. ان عبدالرحمن تی وای. نون ادا کیږي د ژبې غاړه به لوړې ورې ته ورولو ان. منیر احمد تی وای. نون ادا کیږي د ژبې غاړه به لوړې ورې ته ورولو ان. محمد یاسین تی وای. نون ادا کیږي د ژبې غاړه به لوړې ورې ته ورولو ان. صفیلا تی وای. نون ادا کیږي د ژبې غاړه به لوړې ورې ته ورولو ان. فیض محمد تی وای. نون ادا کیږي د ژبې غاړه به لوړې ورې ته ورولو ان. محمد یاسین د قاف سنولې تر نون پورې مخارج بیان کا. قاف ادا کیږي د ژبې پای به لوړ تالو ته ورولو اق. کاف ادا کیږي د ژبې پای به لوړ تالو ته ورولو د قاف د مخرج څخه لږ کښته د خولې و طرف ته اکه. لام ادا کیږي د ژبې غاړه به لوړې ورې ته ورولو الله. میم ادا کیږي د دواړو شونډانو د یو ځای کېدو څخه میم د شونډانو د وچې حصې څخه. اما نون ادا کیږي د ژبې غاړه به لوړې ورې ته ورولو ان. صفیلا تی روان و حرف مشدد کا حمزه متحرک راوړه وی وای چې مخرج شه معلوم سي. اق اک الله. لام چې دی د حرف لام دا باریک ول کیږي د کو بین الله بین وایو الله. الله اما ان. فیض محمد تی یو حرف جلا جلا په خپل مخرج کې وای. قاف حرف قاف بډک وایو आवाज به ډکو داسې به وایو قاف. قاف کاف او دا موږ کوچنی کاپ ورته وایو نو زده کوونکي و دې ته کوچنی کاپ وایي او هغه دوه ټکي چې پر سر لري هغه ته لی قاف
لی قاف چې دی هغه به ډک وایو دا بل کوچنی کاف چې دی هغه به باریک وایو داسې به وایو کاف کاف لام میم نون عبدالرحمن تی وای قاف كاف لام ميم نون منیر احمد تی وای قاف كاف لام ميم نون دغه لیک اگر د هغه حروف دي چې درې الف اندازه قدر پر دې باندې مد کیږي مخکې دا ذکر سوله چې کله د حرف سره په څنګ کې بیا دغه حرف په تور سره لیکلی وي کچيري دوه حرف وي پر هغه یو الف اندازه مد ستا او که په درو حروف سره وي ما سوا د الف څخه پر هغه باندې درې الف مد ستا نو دا لیک ټوله درې الف مد والا دي نو هر یو به شپره پر دې باندې مد کوو صالح محمد تیوا یو جلا په خپل مخرج قاف شمدان ته به حرکت نور کو که قاف وایو واو پیدا کی او دا رقمې ویل صحیح نه دي قاف قاف کاف لام میم ځینې زده کوونکي په میم کې داسې اشتباه کوي میم داسې وایي داسې ویل صحیح نه دي میم میم او ځینې زده کوونکي اواز ډېر شاته راکشي داسې ویل هم صحیح نه دي میم شاته زورونه وي داسې ویل صحیح نه دي داسې په دې حالت کې وایو میم میم نون ځینې زده کوونکي د نون دا لفظ ټوله په خیشم کې وایي یعنی په فزه کې وایي او ټوله لفظ په فزه کې ویل صحیح نه دي بلکې د فز څخه به اواز د خولې پر خوا باندې راباسو داسې بیا وایو نون نون دلته دا و حرف ذکر سوله چې موږ ول دا ډک ول کېږي هغه په دوهمه لیکه کې خا ده په دا درېیمه لیکه کې صاد دی او ضاد دی او په څلورمه لیکه کې طا ظا او غین او په پنځمه لیکه کې قاف دا و حروف ډک ول کېږي چې زده کوونکي دې ته متوجه وي او زده کوونکي دې دا درس چې څنګه ویل سو همدا رقم دې د ځان سره ډېر وایي که دا درس دې صحیح زده کړي را روان سبقان به راته اسانه سي وفجر الأنهار